خبر د معاشونو له نه ورکولو د مالی وزارت مخکینیو کارکونکو اعتراض نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو محرګلیکم د مالی وزارت یو شمیر مخکینیو کارکونکو دغه وزارت لخوا دوی معاشونو نه ورکولو لامل په اعتراض لاس پورې کړی دی. د اعتراض کوونکو شنبه د خبرګولي پر کې بشتمه د طالبانو مالی وزارت مخکې ته راغونډ شوی دی او خپل حقوقو د ورکولو کېدو غوښتنه کړې ده. د مالی وزارت مخکینیو کارکونکو وايي داسې وضعیت ښیي چې د لومړنیو توکو بیه ورځ بلې لوړه شوې د خپلې کورنۍ ته د یوې لمړۍ ډوډۍ موندلو وس نه لري. د طالبانو تر اوسه دغه اعتراض په اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې د بیلابیلو ادارو کارکوونکو د معاشونو نه ورکولو کېدو په تړاو اعتراضونه کړي دي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.